دا بیخي لکه زمونږ د کوشتپې کانال چې دی هماغسې یو شی دی، یو 260 کیلومتره اوږد دی او پلنوالی هم دغسې تقریبا 250 متره دی. په دې کې لوی لوی کشتۍ راځي او ډېر ښارونه سره یو کړي دي. د لوجستیک چې کوم بار وړونکي کشتۍ دي چې د اروپایي او امریکایي او آسیایي هیوادونه راځي، دلته یې خپلو ګودامونو ته رسوي ډېر په اسانۍ سره په لویو لارو باندې، ډېر بیروبار هم نه او ډېرې ګټې ترې اخلي. او نورې ګټې دا دي چې دواړو خواو ته یې شنه دي، هر څه یې شنه کړي دي او بیا دغسې چوکیګانې جوړې کړي دي چې د لمر په وخت کې خلک راځي او هم د اوبو نه او هم د ګلانو نه او هم د ګرمۍ نه ګټې اخلي. نو د نظام د حکومتونو دغه ذمه داریانې وي، دغه دنده وي چې دوی چې کوم ټکسونه اخلي هغه د عوام دپاره بیرته په سیمې باندې مصرف کا تر څو عوام ښه ژوند ولري، سوکاله او اباد اوسیږي. الله مو ښاد او اباد لره. السلام علیکم.